د هیواد په 23 ولایتونو کې سبا د ګزاڼ ضد واکسین تطبیق کمپاین پیلیږي. د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به څه باندې 6 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. یونیسف وايي د واکسین کمپاین به په 217 ولسوالیو کې وي او هغه ماشومانو ته به په دې دوره کې واکسین ورسوي چې له تیرو دورو پاتې شوي وي. د پولیو کمپاین سبا دوشنبه ورځ د افغانستان په 23 ولایتونو کې پیل کیږي. د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 217 ولسوالیو کې دا کمپاین تطبیق شي او تقریبا تر 6 میلیونه زیات ماشومان به د دې کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. دا کمپاین په دې هم ډیر زیات اړین دی چې په افغانستان کې د پولیو وایرس شتون لري. یو پیښه په دې وروستیو ورځو کې د هیواد په شرقي حوزه کې ثبت شوې ده او د دې ترڅنګ په محیط کې هم د پولیو وایرس پراخ شتون تثبیت شوی. روغتیا پالان کوچنیو ماشومانو ته د پولیو واکسین مهم بولي او وايي تر ډیره هغه ماشومان په ګزاڼ اخته کیږي چې د پولیو واکسین یې نه وي ترلاسه کړی. پولیو وایرس مخنیوي دوهمه خبره ده د پولیو وایرس مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل ماشومان واکسین کوو او واکسین د پولیو په ماحول کې فوق‌العاده رول لري. یوازینی تداوی چې کومه ده یا د مخنیوي تداوی چې کومه د پولیو وایرس د هغه واکسین ده. ټول خلک باید زیره ضروري او لازمي خبره ده چې خپل ماشومان چې د پولیو په مقابل کې واکسین کې تر څو دغه خطرناک ناروغۍ مخه ونیول شي. روغتیا وزارت وايي پولیو کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او تمه لري چې څه باندې 6 میلیونه هغه ماشومان ګزاڼ ضد واکسین ترلاسه کړي چې عمرونه یې د 15 کلونو کم وي. د 2023 کال د مې په میاشت په 15 نیټه چې دوشنبه ورځ سره سمون خوري په 23 ولایتونو د هیواد کې به ان شاء الله د پولیو د واکسین کمپاین پیل کیږي. په دغه کمپاین کې چې 217 ولسوالیو په بار کې ونیسي د 4.4 میلیونه ماشومان د واکسین زموږ پلان ده. پولیو ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلیږي چې سږ د پولیو لومړی پیښه 13 ورځ په ننګرهار کې ثبت شوه. مسؤلین وایي څه باندې 200 ولسوالیو او بې ځایه شوو کډوالو ماشومانو ته به هم په پیل کېدونکي کمپاین کې ګزاڼ ضد واکسین ورسوي.